قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو نیوکې. بلینکن دا یوه لویه لاسته راوړنه بللې. په افغانستان کې د ماین چاودنې یونیسف وایي تیر کال له 500 ډېر افغان ماشومان مړه او ټپیان شوي. په مرموزو وژنو دوام. په ننګرهار کې د 2 کسانو سوځول شوي مړي موندل شوي. او په بلوچستان کې ځانمرګي برید 8 پاکستاني پوځیان وژلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو وتل د بایدن دولت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. بلینکن دا څرګندونې د شنبې ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې دي. بلینکن څرګنده کړې چې د امریکا دښمنانو غوښتل دا هیواد د یوې بلې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې ښایي واشنګټن دا ډول وتل نه غوښتل، خو د دې 20 کلنې جګړې پای ته رسېدل اسانه کار نه و. نوموړي په دې خبرو کې ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستانه د وتلو په څرنګوالي کې ډېر څه زده کړي او په راتلونکو تحولاتو کې به دا په پام کې ونیول شي. بلینکن په پای کې ویلي د امریکا خلک له دې جګړې ستړي شوي وو او پر اوکراین د روسیې برید وښوده چې واشنګټن سمه پریکړه کړې ده. هغه زیاته کړې چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور له ګواښ سره مخ کېده. د یادونې ده چې امریکا له 20 کلن حضور وروسته د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه ووتله او د کابل له سقوط سره جوخت پر هیواد طالبان واک ته ورسېدل. دغه وخت راهیسې افغانستان په نړیواله کچه منزوي شوی او هیوادوال له خپلو ټولو بنسټیزو او بشري حقونو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي چې د 2024 کال پر مهال په هیواد کې د جګړو پاتې شویو ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې له امله تر 500 ډېر ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. یونیسف دا موضوع د یکشنبې ورځ د خپلې ایکس پاڼې له لارې په یو خپاره کړي راپور کې مطرح کړي دي. د نوموړي سازمان په راپور کې راغلي چې تیر کال یې د شاوخوا 3 میلیون افغان ماشومانو لپاره د ماینونو او نور ناچاودو توکو د خطرونو په هکله ښوونه او روزنه کړې ده. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان میلیونونه متره مربع ځمکه پر ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو پوښل شوې ده. په ورته مهال طالب جنګیالیو هغه ماینونه چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړې پر مهال ښخ کړي وو دا مهال یې له بهرنیو بنسټونو سره په پیدا کولو کې مرسته کوي. په وروستیو میاشتو کې هیواد ته د افغان کډوالو د راتګ له وجې د ماین چاودنو د قربانیانو شمیر ډیر شوی دی. د ماین پاکۍ بنسټ هالوټیټس په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډیره ځمکه پر ناچاودو توکو پوښل شوې ده. د یادونې ده چې د لسیزو جګړې او د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو حضور په افغانستان کې د دې ماینونو د ښخولو لاملونه شمیرل کیږي. د ننګرهار سیمه ییزې سرچینې د دغه ولایت په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د 2 کسانو د سوځول شویو مړو له موندل کېدو خبر ورکړی. سرچینو د یکشنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته وویل چې دا مړي 2 ورځې مخکې د خوږیاڼي ولسوالۍ په اړوندو کې موندل شوي دي. د سرچینو په وینا دا مړي د سیمې خلکو لخوا موندل شوي او د طالب مسؤلانو ته سپارل شوي دي. تر اوسه د دې کسانو هویت او د وژل کېدو لامل څرګند نه دی. طالبانو هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د مرموزو وژنو ګراف تر بل هر وخت لوړ شوی چې د خلکو اندېښنې یې ډېرې کړي دي. د پاکستان تر ولکې لاندې په بلوچستان ایالت کې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې د دغه هیواد 8 پوځیان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې دا برید د شنبې ورځ د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر کاروان شوې ده. د سرچینو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د بلوچ ازادي غوښتونکو د ځانمرګو څانګې مجید بریګیډ د دغه برید مسؤلیت منلی. دغې ډلې ادعا کړې چې د دوی په برید کې لسګونه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه د پاکستان دولتي بنسټونو د دغه برید په تړاو څه نه دي ویلي.
دا برید په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو ډلو بریدونو زور اخیستی دی. قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا مو الله مل شه.